دا جبه یو پټینې غوندې اندام دی او د غوښې یو وړه غوندې ټوټه ده، خو کمالات هم ډېر زیات دي او نقصانات هم ډېر زیات دي. دا جبه که یو سړی په ښه کې استعمال کی دومره کمالات دي چې د هغې اندازه نشته، او دا جبه که یو سړی په بدو کې استعمال کی تاوان او نقصان یې دومره دی چې دومره د بل څیز تاوان او نقصان نشته. په دې جبه که ذکر کې لوړ مقام پہ حاصلېږي، په دې جبه که درود شریف وای لوړ مقام پہ حاصلېږي، په دې جبه که استغفار وای الله ته پرې لوی نزدېکت حاصلېږي. په دغه جبه که یو کافر الله په دربار کې توبه وباسي د 200 کالو کفر او ګناه په الله بخي. په دغه جبه که څوک ښځې سره په خوشحالۍ خبرې وکړي الله پې ثواب ورکوي. په دغه جبه که ښځه خاوند سره په مینه خبره وکړي الله پې اجر ورکوي. په دغه جبه که یو مسلمان بل چاته صرف رکوټې غوندې ټکې وایي چې السلام علیکم ورحمت الله الله پې اجر ورکوي. په دې جبه چې سړی انټوشي وکړي او دی الحمدلله وایي ثواب دی پې. په دې جبه که بل چا انټوشي وکړو او تا وایي یرحمک الله بیا پکې ثواب دی. په دې جبه که د بانګ ووایي ثواب دی، که اقامت دې وکړو ثواب دی، که تلاوت دې وکړو ثواب دی. په دې جبه که د مسلمان ته لاره وښودله بیا پکې اجر او ثواب دی. خو که دا جبه یو مسلمان د 100 کالو مسلمان په یو پټینې ګناه کې استعمال کړه نو دی پې د ایمان نه خلاصېږي او کافرېږي هم. ګورئ په دې جبه که تا غیبت وکړو لویه ګناه دې وګټله، په دې جبه که تا کنځل وکړل بیا دې لویه ګناه وګټله، په دې جبه که تا مسلمان ته سپک وکتل او د مسلمان ټوقه دې وکړه بیا لویه جرم او ګناه ده. او په دې جبه که د پلار سره ستغه وکړه، مور سره دې ستغه وکړه، یا پلار ښځې بچو سره ستغه وکړه بیا پې ګناه حاصلېږي. ګوره وړه غوندې جبه ده، نقصانات یې څومره دي او فایدې یې څومره دي. دومره غټې فایدې چې د هغې څه انتها نشته. جبه که په ښه کې لګې، په ښه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اوهو مبارک قربان شمته وی هر سار چې سړی راویښ شي او راپاسي دا اندامونه د جبې له قسمونه ورکوي، دا ټول اندامونه جبې له قسمونه ورکوي چې ای جبې ستا د خدای په ذات قسمي چې ګورې زمونږ دپاره د خدای نه ویرېږه، زمونږ دپاره د خدای نه ویرېږه. که ته په نیغ روانې نو مونږ هم در پسې نیغ در روان یو، او که ته کږه شوې ګورې مونږ هم در سره کږېږو. ولې چې جبه کنځل وکړي نو لاس تماچه راوالي که نه، خپې په ګناه کې په منډه شي او که نه شي. نو که ته کږه شوې نو مونږ تا سره ګورې تړلي یو مونږ هم کږېږو، او که ته نیغه شوې نو مونږ تا سره تړلي یو مونږ هم ګورې نیغېږو. نو د خدای لپاره زمونږ په حق کې ځان د خدای نه ویروه، ګناه مه کوه. نو دقه یو جبه ده د مارونو د دې پوټینې جبې په خیال ساتي. او دل خو یې تاوان هم اوس وګوره، یو سړی دی چې بله فایده هم درته رښتیا وښیم، یو سړی دی چې هغه 500 کاله او 300 کاله کفر کړي، کفر، او دې په آخره کې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه شهادت یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی یو فرشتہ خدای پاک مقرر کړی ده، هغه دا کلمه شهادت زر راوالی. الیه یرفع الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. الله قرآن شریف کې فرمائی چې ښې خبرې الله ته فوراً رسیږي، او کلمه طیب ګورې خو خبرو ته م وایي او کلمه طیبې ته م وایي. کلمه طیبه تا لا اله الا الله تا هم کلمه طیب ویل کېږي. نو چې دې سړی دا کلمه شهادت یو دی مسلمان شي د 300 کالو 400 کالو د کفر نه پس، نو دا فرشته دا کلمه والی الله ته وړي. نو چې د اسمان دی منځ ته ورسېږي نو یو بله فرشته د بره نه را روانوي هغه د سره میلاو شي. د دې فرشتې نه تپوس کوي چېرته روانې؟ وی بره عرش معلا ته ځم، الله له روانې. وی څه کې؟
وی یو بنده او کافر او مسلمان شو او کلمه شهادت وی هغه کلمه شهادت دغه بنده الله لوړم دغه بنده هغه کلمه شهادت الله لوړم هغه فرشته د بل نه پوښتنه کی تسکه ته چرته روانه وی د الله د عرش نه را روانه چرته دی دی کم بنده چې کلمه شهادت ویلې دی دل ورزم او دی له سره ولکینم نو له سره وتسکه د الله د طرف نه د مافه اعلان او زیر ورکو الله د طرف نه د مافه اعلان او زیر ورکوم دغه روانه ګوره فرشتي لا دا کلمه رسول نه ده او الله زیر ورته لګل او د دنیا د عدالت او د خدای د عدالت په کې فرق دی دنیا کې چې جج سو بری کی کنه د قتل مجرم دی یا بل مجرم دی او جج اولی کی چې ما بری کړ نو دا فایل باندې خو اولی کی چې بری شو هغه فایل ختمیږي نه هغه پروتي ججانو سره دا فایل دریاب ته نه ورځي خلک کوئی کیس فایل شو څه مطلب چې بس دا بند شو دا کیس پروتی په دا کاغذونو کې سزا نه ورکوي بری شو خدا کیس پروتی دا محفوظ پروتی لیکن دا خدای نظام ته ګوره الله د چې دا 300 کاله کم کفر کړی دی او خدای ته کم کنزل کړی دی ځکه کفر خو خدای ته کنزل دی کنه چې ته خدای تعالی لور دا دا ته کنزل نه کړ نبی الله فرمایي الله ډېر مهربانه بادشاہ دی حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی په بخاری شریف کې راځي نبی علیہ السلام وایي چې الله وی حدیث قدسی دی چې دا بندگان ما ته کنزل کوي او زه بیا رزق ورکوم دی ما ته کنزل کوي زه بیا معاف کوم کنزلی سری کنزل دا دی چې خدای له لور دا خدای له زوی دی نو دا خدای ته کنزل وکړ خدای دی ولا ثابت کړه او شهوت دی ولا ثابت کړه نو خدای له شهوت نشتا خدا دی ولا وګڼله خدای له خدا نشتا بچی دی ولا ومنه نو پلار خو بچی ته محتاج ای نو تا خدای محتاج کدا کنزل نشو نو څه شو نو 300 کال دی سړی کفر کړی دی نو چې خدای کله معاف کی پدا پټی نه ټکی چې دی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پټی ټکی نه موږ کړی دی دا لازم نه چې ته کلمه شهادت وې نو موږ به کله معاف کیږي کلمه شهادت وې نو 100 روپے بخیراتی ورکې له معاف کیږي کلمه شهادت وې نو حج بکین والا معاف کیږي کلمه شهادت وې نو 100 روزي بني سالا معاف کیږي دا پکې نشتا دا قیو جبه کې کمال کلمه شهادت وې او 15 منټه پس مړ شوې ز جنت ته نیخ پنیغه جنت ته دا کمال د دقه جبه نو ګور اوس دا دنیا د عدالت او د خدای د عدالت فرق پیژنه چې د کلمه شهادت وې ا کیس فایل کیږي نه چې خدای سره به ټیک تا وی لیکل چې سړی بری شو د دوزخ نه خو کیس په پروتي ناغه فایل مکمل د په عملنامه کې او د خدای سره په کتابونو کې چې د کوم کفر او ګناه وا اټول میټاو شي ختم شي ختم او یو بل ته کې وورا فرشتو ته چې کم کرام الکاتبین ته دا پته ده چې د کفر کړی دی او 300 کاله خدای ته دشمنی کړی ده داغه فرشتو د زلونو نه مغه ګناهونه خدای یې کی چې څنګه د قیامت پر دوی د خلاف گواهی کی دا فرشتي ردی سړي خلاف گواهی کی نو د کتابونو نه ولا کفر او ګناهونه هغه د خدای کنزلی روان کی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من یزمنو ما بین لحیه و ما بین فخذیه یزمنو لی څوک به ماله دا ذمہ داری راکړي چې د دې دوو غوښو حفاظت به وکړي یو غوښه د دواړو جامو په دامینس کې ده او دویمه غوښه د دواړو ورونو په دامینس کې ده چې څوک ماله دا ذمہ داری ورکوي نو زه به اضمن له الجنه دله به زه د جنت ذمہواري ورکوم جبه د کمال شیم دی قسم په خدای سړی په کمال تم رسیږي خو جبه د تاوان شیم دی سړی په تباه کیږي د دې جبه د لاسه د قبر عذاب دی نبی علیہ السلام په معراج کې یو قوم لیدلو چې بل یو فرشته لیدا چې یو سړی ته به د خوله کې یو کونډه یو سیخ واچو او دا به ولدا سراخ کله چې دا سپېمې او دا شونډې دا به د سټ تر ورسېدې یو چیل به پکې ولا واچو بیا به ولدی بل طرف تاغه چاړه کې خودا او یو چیل به پکې واچو او دا شونډ او دا سترګه او دا سټ به د نیم سټ تر ورسېدل
او دا چل به کو یو طرف به جوړېده او بل به ولا بیا شلاو. نو تپوس وکړه نبي علیہ السلام د فرشتو نه، وی دا سړی څوک دی په لوی عذاب کې ګیر دی؟ وی دا ستا د امت دروغجن چې په دې ژبه دروغ وی. تر قیامته پورې دا د قبر عذاب دی، دی د قبر عذاب شو. نو رونو ژبه ښه شیم دی، خطرناک شیم دی. ګورې ژبې چې کم خلک رسول دې رسېدلی دي او چې کم خلک یې غورځولي دي نو غورځېدلي دي. او تاسو ته خو پته ده که چې شیطان ابلیس امام غزالی رحمت الله علیه په دې منهاج العابدین کې لیکلي دي د 80,000 کاله د خدای عبادت کړی دی. 80,000 کاله د الله عبادت، او دومره عبادت یې وکړ چې بیا به دې په اسمانونو کې فرشتو سره اوسېده. خو چې الله ورته وی آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه، سجده خو یې ونه کړه. لیکن چې الله ته په هغه سجده یې راونه شړه چې دې ونه کړه، په هغه سجده یې راونه شړه چې او سجده دې ونه کړه او شابه ده ذلیل مې کړې. نت موقع یې ورکړه، تپوس ته کوي چې سجده دې ولې ونه کړه؟ چې ما درته حکم وکړو نو تا سجده ولې ونه کړه؟ نو دی ورته څه وایي؟ باز د دې ژبې په دا ټکي څه وایي؟ وی خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه دې اور نه پیدا کړم او دې د خټې نه، نو زه دته سجدې نشم کولی. وی خبر وکېږه اوس هغه ټوټیني ټکي باندې د دغه شیطان د 80,000 کالو عبادت څه شو؟ دا لار ختم شو، دا ژبه شو. زه به درې یو ښایسته مزېدار مثال درکړم. یو سړی دی او یو پردی ښځه ده، دې پردی ښځې ته نږدې کېدی نشي، دې پردی ښځې ته ګوتې نشي وروړی. که ګوتې ولا یوړې د هغه جینۍ پلار او وروڼه به راپاسې، ښه تا زمونږ لور خور له لاس راوړه، تا زمونږ لور خور له ګوتې راوړې. ګوتې څه کې؟ په بد نظر هم ورته نشي کتی، په ښه نظر هم نشي کتی. وی ته په لار کې ناست وی او زما لور ته دې کتلي دي، زما خور ته دې کتلي دي، قسم دې لاس وړل خو څه کې خبرې څه کې چې کتې هم ورته نشي. هلکه کیدی شي داسې نه. لیکن دغه پردی جینۍ او پردی هلکه چې کله نکاح ته دواړه کینی او یې وکیلان کینی او ملا صاحب ورته وایي تا قبوله کړې وه او قبوله کړې دی دا، او ابل ته وایي تا ورکړې وه او ورکړې دی دا، او دا دوه ټکي د ژبې نه وباسي، بلې څه نه دي کړی. مهر بله روسو چېته ورکوي، مونځ پکې نشته چې مونځ وکړو دا به دې ښځه شي، زکات پکې نه چې زکات ورکوو ښځه به دې شي، دا پکې نشته چې دومره روجې ونیسه نو دا به دې هله ښځه کېږي. نه پوټې نیک ټکې قبوله کړې دی وه قبوله کړې دی دا، ورکړې دی وه ورکړې دی دا. او هغه وایي او په دې یو ټکي هغه جینۍ چې دی ورته نه ګوتې وروړې شوې، نه یې ورته کتل کولی شو، نه یې ورسره خبرې کولی شوې، هغه یې پې څومره نږدې خپله شوه. رښتیا ووایه نږدې خپله شوه که نه شوه؟ نو بشیر جان ما ته وایي ماله دا چل وکړه که نه؟ نو ما ورته وی نیم کار مې دله کړی دی او باقي نیم تو کا. نیم کار دا دی چې تا خو قبوله کړې وه قبوله کړې دی دا ویلی دی، خو هغه ورکړې واله هغه نیم شی پاتې دی هغه ته را پیدا کړه. نیم کار خو شوی دی، ده خو یې قبوله کړې وه قبوله کړې ده، او باقي نیم کار پاتې دی چې ورکړې وه ورکړې ده. نو زه نور څه وکړم؟ نیم مې کړې نیم د دې وکړي که نه؟ دا پوټینې غوندې ټکې دی. په دې دوه پردي خپل شي، په دې دوه خاندانونه خپل شي، په دې هغه دوه پردي چې یو بل ته کتې نه شي، هغه دومره نږدې شي چې پلار او مور او ورور او بچی او خور او ورور یو بل ته دومره نږدې نه. لیکن بل طرف ته مو ګوره دغه جینۍ چې دا د یو سړي ښځه وه او ورسره 80 کاله هم یو ځای تېر کړل، او ډوډۍ هم ولې راوړه او اوبه هم ولې راوړلې او کور هم ولې جوړ کړی او بچی هم ته پیدا شو، حج هم یو ځای. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو ځل ژبه کلکه ونیوه، داسې بار یې راوویسته او داسې شوې شړنګوله، وی ژبه ځان له خوږې صحابه ورته وایي، وی دې غر کړو غر کړو، دې پوټینۍ ژبې غر کړو. نو هغه 80 کاله بوډا خاوند او بوډۍ ښځه چې وایي ما دله طلاق درکړه په 3 طلاقو، ځکه نو څه دا ښځه پردی شوه که نه شوه؟ هر څه لاړل تباه شو، نه ورسره اوس عمرې لتلی شي، نه حج لتلی شي، نه ورته خبرې کولی شي، نه ورته نظر کولی شي، نه په یو کور کې او کوټه کې اوسېدی شي، لړه قصه ختمه شوه. دا د دې ژبې کمالات دي،
دغه پټینه جبه ده، دا به د خدای ته نږدې کوي هم، د خدای نه به لرې کوي هم. نن سبا د دې ژبې د لاسه خلک تباه او برباد دي. دې رښتیا درته وویم. او د دواړو جهانو مبارک سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څوارلس سوه کاله مخکې فرمایلی دي. څنګه اوس به درته مثال درکړم، تاسو به پرې پوه شوئ. هغه څه وایي حضور پاک؟ هغه وایي ویلون ویلون لمن یحدث، هغه سړی چې هغه خبرې کوي فیکذب او دې دروغ وایي. څه دپاره؟ لیضحک منه الناس، چې خلق وخاندي. ویل له ویل له ویل له، د جهنم هغه کنده چې روزانه د جهنم او یو زره کاله او یا زره کرته امان غواړي، دا سړی به په هغه کنده کې پروت وي. نن سبا خلق دروغ دې دپاره وایي که نه وایي چې خلق وخاندي. مجلس جوړ کړي باقاعده، پخوا به دا ملا دو پیازه او بیربل دا به ناستو په مجلس کې، او داسې خبرې به کولې چې خلک به خندول. د ځانه به خبرې جوړې کړلې، مفتو کې به خبرې جوړې کړې. او څه دپاره؟ د بادشاه د خندا دپاره. یو مثال به درته درکړم، صرف ستاسو دا نقل کفر نه باشد. یو سړی راغی د بادشاه په دربار کې کېناسته، وی د پیغمبر یم. دا ټوکه ټقاله ده، زه پیغمبر یم. بادشاه ورته وایي چې ستا معجزه وښایه، ځکه پیغمبر له خو معجزه پکار ده. سړی ورته وایي ته چې څه غواړې ما ته وایه. وایي ښه نو داسې وکړه چې شا به په دې میدان کې یو خټکي غله پیدا کړه، دلته یو خټکي ما ته حاضر کړه، نو بس زه به دا ستا معجزه شو، پیغمبري به دې ومنم. سړی ورته وایي ما له 3 ورځې مهلت راکړه، 3 ورځې مهلت را خټکي به در راوړم. بادشاه وي بیخ دې وده 3 ورځې نه چې ګنټه مې درکړه، نو اوس مې بازار کې ولې دلته به راوړم، مهلت نه درکوم، دا دی به ما ته خټکي اوس حاضرې. او ته څه وایي؟ ما د پیغمبرۍ دعوه کړې، د خدای مې نه ده کړې. خدای پاک 6 میاشتې کې پیدا کوي او ته ما له 3 ورځې مهلت نه راکړې. ګوره اوس ته خو دا اوس ټوکه ټقاله شوه، داسې قسمه ټوکه ټقاله. یا بعضې خلک یې فرشتو پورې ټوکې کوي. ما نه به قبر کې الله ته فرشته تپوس کوي چې دین دې څه دی، ایمان دې څه دی، او پیغمبر دې څوک دی. زه به وایم دا خبرې پرېږده، غزار چلوه. الله اکبر. دا قبر پورې او فرشتو پورې ټوکې کول دي، دا د کفر خبرې دي. نو بعضې وخت کې بعضې خلک لګي یو بل سره وي دا مونږ خوشطبي کوو. خوشطبي هغه وکړه چې مسلمان ته ضرر نی، خوشطبي هغه وکړه چې د خدای دین پورې مسخره او ټوکې نی، خوشطبي هغه وکړه چې هغې کې پیغمبر ته او قرآن ته هتک او بیزتی نی. نو بیا بېشکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خوشطبیعتي کړې ده. یو ښځه وله راله نبي علیه السلام له، وی ما ته دا وکړه چې ما خدای جنت ته بولي. وی بوډاګانې خو به جنت ته نه دي. هغه ښځه بوډۍ وه، ښځه په ژړا شوه چې خدای هسې لګیم، تندې میوسل او مونځونه کوم، روژې نه کوم، جنت ته به نه ځم. نبي علیه السلام ورته وی چاته وی واس کې ورته وی دا چې بوډۍ وي نو جنت ته به نه ځي، بوډۍ به نه ځي، تا به خدای پیغله کی، ځوانه به دې کی، نو جنت ته به داخله شي. دا اوس خوشطبیعتي شوه. یو بل سړی راغی، وی د الله رسوله ما له یو اوښ راکړه، سفر له پې ځمه. وی ورشه دله د اوښ یو بچی ورکې، د اوښې بچی وله ورکې. هغه وی صاحب د اوښې په بچي څه کوم؟ په هغې زه سفر کولی شم، زه خو اوښ غواړم. ولې وی اوښ د اوښې بچی نیسه، اوښ در کوم، د اوښې بچی در کوم. دې ته اوس خوشطبیعتي وایي. او صحابه ورته څه وایي؟ الله رسوله انک تداعبنا، تو مادحونا، تو خو مونږ سره خوشطبیعتي کوي، د خدای پیغمبرې. وی او خوشطبیعتي کوم، خو انی لا اقول الا حقا، زه په دې ژبه ګورې هغه خبرې نه کوم چې خدای ته، رسول ته، قرآن ته، مسلمان ته ضرري. زه پرې رښتیا خبرې کوم. نو که رښتیا خبرې لکه مونږ کله بشیرجان سره خوشطبیعتي وکړو، نو دا خیر دی، داسې خبره نه ده. زمونږ د ده بېعزتي مقصود نه یې، دی کله کله وده شي خرړار شروع کړي، نو د خرړار خو ځان له مسله ده که نه. یو خو دومره خرړېږي، زه یم خره چې ښه ده دې نشته، یعنې هغې به مونږ ته نور اوس خیرې کولې چې دا پسې بلا دې وړېدلي، دا خو په کوټه کې دننه راته ټکټر غرېږي. نو دا خرړار ځان نه مسله. نو دې خرړار شروع کړي دلته، نو دومره ټک اواز ورکړم چې دا خرړار یې غلی شي. نو دا خوشطبیعتي دا په شریعت کې جایز ده، خو چې حق خبره کې او د چا شپک او د چا ضرر پکې نه وي. پته راته ولګېده چې نه خبر خفه کېږي او بیا کې
پر جرم شو بیا هم ګناه شوه. نو د مارونو دا خلی نه به قرآن شریف کې الله فرمایي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. وی خلی نه چې کومه خبره بار اولې او راوباسې نو ګورې زما تیار تابعداره فرشته ناسته ده درته لیکي. تیار تابعدار فرشتہ ناصر درتے لکھے. او عرب یو مقولہ دا وی اللسان جرم صغیر اللسان له جرم صغیر وله جرم کبیر. دا طالبان بیو بل خطا کئی. اللسان جرمه صغیر و جرمه کبیر. جرمن پاربے کے دغوخ ٹوٹے تم ہوئی اور جرم پاربے کے گناہ تم ہوئی. نو اللسان جرمه صغیر ٹوٹا خو وڑا دا دغوخ ٹوٹا خو صغیر دا خو جرمه کبیر گناہ گوڑے رضیاتا دا. دیر خطرناک گناہ دا پکے اور دیر لویا خطرناک سزا دا پکے. پر ہندوستان کے یو ځل د یو هندو او د یو مسلمان پا زمکا جگڑا شوا. هندو وی دا ازمکا زما دا او مسلمان وی زما دا. التا خو هندوان او مسلمانان شریک یو بل سره اوسیږي. اوس دی هندو دا چلو که دی مسلمان دا چلو که چې راشه زه خو یوازې ځان له ملګري پیدا کوم. نو مسلمان په جومات کې اعلان وکوي دا ازمکا زما دا او د هندو سره مې جګړه ده خو که دا تی ما وګټله زه په جومات جوړوم. دیکھے دا مقصد جدن سره دو مسلمانان مرګري کړ. خبره د جمعات شو ټول مسلمانان وی بالکل جمعات جوړه موږ مرګري. هندو چې پیښو هغه خپل مندر کې اعلان وکړ وی د ازمکه کما د مسلمان دا وګټله د په مندر جوړو. هندوانو وی بټیک دا چې مندر جوړه موږ مرګري. دوړ یو بل سره چل کو یو طرف ته مسلمان سره د دنیا مسلمانانو درېدل بل خو هندو سره د دنیا هندوانو درېدل. جج لا فیصله لا جج هندو چې هغه لاله دا عدالت کټیره د مسلمانانو نوم ډکه ده او د هندوانو نوم ډکه ده. مسلمان او هندو دواړه ولاړ دي. جج ته تپوس وکړ ځمکه ستا ده هغه وی زما ده صاحب خو زه پې جومات جوړوم. هندو وی دا زما ده او زه پې مندر جوړوم. قریبه وه چې د هندوانو او د مسلمانانو تصادم او جګړه شوې وه. جج وی یاره داسې کوو چې ته په چا فیصله کوو چې ته یو مشر سپینګیري سړی وي او هغه ته دا معامله معلوم وي په هغې فیصله کوو. تاسو راته ووایئ په چا فیصله خوښه ده. هغه هندو په جذباتو کې وایي وی صاحب د دې مسلمانانو یو مشر دی مفتی الهي بخش که د ده خوښې هم په هغه کوو. هندو وی هم په هغه کوو. مسلمان چې د مفتی صاحب نوم واورېده بس هغه خو فورا سینه وی بس صحیح ده ټیک ده. هغه مطلب خو دا چې دا خو زه خامخا اوس ګټم ځکه مفتي صاحب به یې دله سینګ ورکړي که دله یې ورکړي خو دې په مندر جوړوي ما له به اوس خامخا راکړي زه به په جومات جوړوم. او د هندو د خولې نه ووتله چې په دغه مسلمان باندې مفتي الهي بخش باندې فیصله کوو. بس جج ولیکل چې پلانکې ورځ باندې مې تاریخ درکړه او هغې تاریخ له پولیس ته وي مفتي صاحب راولي چې هغه صاحب بس دواړه ولیکل چې مفتي صاحب څه فیصله وکړه موږ ته منظور ده. مسلمان چې بار ووت مسلمانانو وته هندو چې بار ووت هندوانو وته څه چل دی وکړه وی هغه مولیانو کې هغه سپینګري مولا مفتي الهي بخش نه دی ډېر نیک سړی دی ورښتونی سړی دی او ما خو په هغه باندې هغه ته فیصله وسپارله. هندوانو وی تا خدای بې خو باسه دا دې څه وکړل. هغه به څه وایي چې دا د هندو ده که ستا ویندلی نه درکوي ولې که تا لی درکړي خو ته پې مندر جوړی بوتان پکې ودرې او خپل عبادت پکې کې زه تباشې مونږ د ځان سره ودرولو چغې م دله ووالې زندهباد او مردباد م دله ووال وکیلان م درته ونیول او کار دې د خپله لاسه غرق کړه. ته مسلمان له فیصله ورکې نو مسلمان به ده وایي چې دا د دې هندو د مندر پې جوړ کړې دا دې څه وکړه. بس هندو وی واقع یاره ما ته خو سړی رښتونی ښکارېده نو اوس خو مې خولې نه خبرته ودرې دستخط مې کړې هلته مسلمانان لاسونه ټپوي چې شکر دې کار وشو مسله حل شوه. ځکه چې مفتي صاحب خدا فیصله نشي کولی چې د هندو شوه که د هندو وین نشي ورکولی ولې ځکه هندوان پې خپله عبادت خانه جوړوي د بوتانو عبادت خانه پې جوړوي. صاحبه چې کله بل تاریخ شو بیا هندوان رالل عدالت دا هندوانو نه ډک دی دې خوا مسلمانانو نه عدالت ډک دی. دا هندو مسلمان دننه شو جج ته او دا مفتي صاحب سپینګیرې ور دننه کړ. جج دوارو ته وی چې مفتي صاحب دوی پتا فیصله کړې ده رښتیا ووایه دا ځمکه د چا ده
مفتی صاحب رښتیا وویل او وی دا د دې هندو ده، ما ته پته ده د هندو ده، دا زمونږ دا مسلمان ګپ لګوي، دا د ده ده. وی مفتی صاحب که دلی ورکې خو دې پې مندر جوړوي، بتخانه پې جوړوي، وی د ده ځمکه ده، د ده خوښه ده چې پیسه جوړوي به، دا چا ځمکه ده نو چې څوک پیسه جوړوي به، نو د ده خو دروغ نه ویم رښتیا ویم، د ده ځمکه ده چې دې پې مندر جوړوي، نو د ده خوښه ده، زه خو یې پې نه جوړوم، زه خو والا خپله ځمکه نه ورکوم چې مندر پې جوړ کړه، زه خو والا د دې مسلمان ځمکه نه ورکوم چې مندر پې جوړ کړه، دا خو د خپله ځمکه را تا وي رښتیا ووایه ما رښتیا ووایې، مندر پې جوړوي د ده ځمکه نه جوړ دی کې پې. صاحبه څه چلو شو؟ اوهو جج فیصله ولیکله د هندوستان په تعزیرات هند کې اوس هم دا فیصله موجوده پرته ده. هغه داسې تعزیرات نه دي لکه زمونږ د دې په شان دی، زمونږ دا خو سار یو قانون او مازدیګر بل قانون، هغه کې اوس هم دا فیصله لیکلې د جج ولیکل وی مسلمان هار گیا لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان خو بیلا خو اسلام وګټله، مسلمان بیلا زمکه هندو لاړه خو اسلام وګټله، اسلام دروغ نه وی، اسلام دوکه نه کړه، اسلام د خپل پرو نه کړله. هندو چې دا خبره واورېده نو هغه فورا جج ته وی جج صاحب دا زمکه وځمه، مفتی صاحب سمه فیصله وکړه، دې ته اسلام وی، دې ته اسلام وی، مسلمانی دا ده، لہذا جج صاحب زه د نن نه پس اسلام قبلم زه مسلمانېږم او دا زمکه زما ده، دا ما جومات ته وقف کړه، په دې جومات جوړ شي او د عدالت په ټکه ټهره کې چې څومره هندوان ولاړو ټول هندوان په یو ژبه خدای پاک مسلمانان کړل د دې ژبې د لاسه. دغه مفتی الهي بخش په دې ژبه فیصله وکړه، صحیح او حق یې پرې وویل نو څونه فایده حاصله شوه، او که ده په دې ژبه دروغ ویلو چې دا د دې مسلمان ده نو بېشکه ځمکه خو به مسلمان ده راغلې وه، جومات به پرې جوړو خو هندوان به مسلمانان شوي نو ابا کافر پاتې وو، خو چې په ژبه حق خبره ادا شوه نو ټول هندوان خدای پاک مسلمانان کړي. اللہ قرآن شریف کے فرمائی رب العالمین واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وما تاسو دا میندو دا گیڑو نرو وستلے او دا اسنم خبر نوے، اسنا نوے خبر، نجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ما دا لسترگی درکلے. گولا جبے پسے دویم نمبر اندام سشے شو تو سشے شو سترگا، او جبی پس دریم نمبر اندام سشی دو نزدی دلتا وطا غوگونا اگا جبا وا اگی بیان خمیدتاو کو ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید چی تدا جبی نسو باسی در تگوری لکی لکیگی لما تقولون ما لا تفعلون فابورا مقتا عند الله ان تقولوا ما لا چی پا خلق یو کار نکے پا جبا ولی وے چی اوے بیاغا کار کوا نو دا خود جبی مسئلہ شوا. ورپسی دویم نمبر اندام سشی دے دا غوگ دے، او ورپسی بل اندام سشی دے سترگا دا، نو دا او ورپسی بل دا طولو بنیادی شے زڑ دے، دا زڑ دے. دا دے زڑ مثال دے او خزانے دے، او کٹوے دے، دا کٹوے در کم دے، او کٹوے دے، کٹوے کے دن شیخم پروتی پیم پکی پراتی، او پا کٹوے کے دن مردارم پرتی، پیشو دے پا حقلام پا کٹوے کی پرتا دا، او پا چرگوٹی دے پوخکم پا کٹوے کی پروت دے، پا دے کٹوے کے دن پیم پراتی دی، او پا کٹوے کے سخین گلیم پروت دے، نو دن پہ سر پروت دے سے نقصان نشتا، تو پا قاشوغا چی تراو باسے او خلیتا دے کا نو بیا کا خینو فیدہ بدل کی او کبدی نو تاوان بدل کی. دا سیدہ کہنا دا نو دا دے جبے او دا دے وگونو او دا سترگو مثال دا قاشوغ دے، دا دے اڑنا پہ خشی رو وستا خشی دی پر روستا نو فیده شوا، او کدا دا کٹوی نری پا دی قاشوغا خاشی روستا نو تاوان دی. نو دا اندامون اللہ مونگا صلی را کردی دی کہ مونگ پی دا رب العالمین دا نعمتونو شکریہ ادا کو، لیکن مونگ پا دی نعمتونو دا رب العالمین دا نعمتونو شکریہ ادا نکلا. خصوصاً پا جبا مونگ طول عمر مسلمانانو پورے ٹوکے اکلے. یا ایوہ الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم، یو قوم پوری خاندان مکوا مالا دا سا خلق دے، دا پلانکی دے، دا پلانکی بچے، دا پلانکی بچے، عشان یکونو تانا باقا بہتری گوری دا خدای پنیس. نو بل مسلمان پوری ٹوکے کول، دا بل مسلمان غیبت کول، بل مسلمان پس کنزل کول، مسلمان تا پدے جب سپک قتل،
دا ډېر لوی جرم دی، ډېر لوی جرم. په دې ژبه څه ووایه الله پې رضا کړه. یو بل مثال د ژبې در کوم چې تاسو پې نورم پوه شئ. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي، الله وایي وما كان الله ليعذب وأنت فيهم وما كان الله ليعذب وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل منځ کاو او صلاة الکسوف یې کاو، تندر نیولې و دې انوار، نو منځ یې کاو او په دې مانځه کې راروسته شو. چې راروسته شو وی اوف 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 په مانځه کې دننه اوف 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 داسې کړې او ډېر په تیزۍ په بد حال کې راروسته شو وی اوف 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 وانا معهم وانا معهم وانا معهم. الله تا خو ما ته وي چې زه چې ته ورسره عذاب به نه راولم، زه ورسره یم او بیا م عذاب راولې، زه ورسره یم او بیا عذاب راولې، زه ورسره یم او بیا عذاب راولې. نو چې مونږ اخلاص د صحابو ته تپوس وکړو د الله رسوله څه چلو، وی چې په مانځو درېدم نو دې دیوال کې مې د جهنم اور ولیده، الله را تعالی جهنم اور راښکاره کړو. ما وی بس دا اور جوړ په مونږ راغی، نو ما باندې هیبت راغی او وروسته شم. نو ما چې الله تا خو قرآن کې ویلي چې ته پکې نو عذاب به نه راولم، نو زه خو پکې به نه ولې عذاب راځي. یو جلک ما ته خدای وښاو. نو چې کوم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې موجود و نو عذاب به نه راکړو. دویم سری وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، وی چې دا خلق استغفار وی نو بیا به په عذاب نه راځي. ګوره په ژبه لګیا اوسه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، نو عذاب که دی ګناه کړی دا د خدای عذاب دی په دې سر د پاسه را روان دی، دا عذاب به خدای رستو کی. کمال په دا ژبه کې دی، کمال او نقصان په دا ژبه کې دی. څومره خلک چې تباه شو، دشمنۍ ورته جوړې شوې د دې ژبې د لاسه. هلته که چا پسې کنځل وکړي، ښځې ته مور ته کنځل وکړي او ورپسې رامنډه کړي، اخر زما ښځه لور ولې کنځئ، کوتک ټوپک راوالي او جګړه وشي، لانجه جوړه شي، مړي پکې وشي، دشمني پکې جوړه شي. ښځې به دننه ښځو سره په ګاونډ کې جګړه وکړي د دغې ژبې د لاسه، یو بل ته کنځل به وکړي. هلکان بار دواړه یو بل سره کنځل وکړي په دې ژبه، یو بل سره وکړي، نو تبرې دا ژبه ده او نقصان دا ژبه ده او فایده هم دقه ژبه ده او ګټه هم دقه ژبه ده. نو اوس دا ژبه که په ښه کې استعمال او که په بد یې استعمال، نو مسلمانانو دا ژبه به مونږ په څه کې استعمالو؟ په ښه کې استعمالو. ها په دې ژبه به څه کوو؟ د الله ذکر به کوو. چا به څه به کوو؟ ذکر به کوو. په دې ژبه ذکر څه چې دی؟ لا اله الا الله دی، سبحان الله دی، الحمدلله دی، استغفار دی، دا لومبۍ دویمه شپږ کلمې دي، د قرآن شریف تلاوت دی، دا په دې ژبه به کوو. خو به انشاءالله که نه، او په دې ژبه به مونږ مسلمانانو ته نیغه لار به ښایو، په دې ژبه به مونږ مسلمانانو سره خوږې خبرې کوو، په دې ژبه به مونږ مسلمانانو سره نبینې خبره کوو، په دې ژبه به خاوندان د ښځو سره او ښځې د خاوندانو سره او پلاران میندې د بچو سره او بچي د مور او پلار سره او ګاونډي د ګاونډي سره انشاءالله خوږې خبرې به کوو. کوو به که نه؟ انشاءالله په دې ژبه به څه نه کوو؟ دروغ به پې نه وایو، غیبت به پې نه کوو، مسلمان ته کنځل به پې نه کوو، د چا سپکه به پې نه وایو، چا پسې بد به نه وایو، کور کې دننه او پې جګړې نه کوو، د یو بل ټوکې مسخرې به پې نه کوو، یو بل پسې خنداګانې به نه کوو. انشاءالله کوو به که نه؟ او نو دا به زمونږ د کامیابۍ شي پوټینۍ ژبه. نو چې د ما دا دو درو ټکو باندې ستا عمل راغی، نو نبي علیه السلام فرمایي زه به چې تا دا ضمانت راکړه زه به د جنت ضمانت دله در کوم. نو رب العالمین دی زمونږ دا ژبه او زمونږ اندامونه په نیکۍ کې چالو کړي او الله دا د ګناهونو نه په حفاظت او په امان کې وساتي. چونکې وړی شو نو زمونږ عام قانون دی چې په وړي کې مونږ لږ غوندې وختي کوو. انشاءالله آینده دپاره به مونږ په باندې په یو بجه د جمعې مونځ کوو انشاءالله. ها او باندې په یو بجه نو لږ کوشش کوئ چې په وخت باندې راځئ. رب العالمین مونږ د ژبې د سترګو او د غوږونو د ګناهونو نه وساتئ. الله زمونږ په دې ژبه په غوږونو په سترګو خدایا د نیکو توفیق پر الله راکړي. رب ذوالجلاله که څوک مریضان دي ته ورته شفا ورکړي. الله که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله بعضې دوستان په جیلونو کې پراته دي، پروردګاره تې را خلاص کړي. بعضې دوستان وفات شوي دي، الله تعالی تې هغه د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او رب العالمین
اچھا بچی وارثان پاتې دي صبر او اجرونه نصیب کې. یو بل ملګری د پېښور کې زموږ د جمعې خاص ملګری لورې ناجوړه ده په هسپتال کې ده، دعا وکړئ چې الله تعالی ورته شفا ورکړي. جلجانه سره وي او زمونږ یو ناسخوانان دي زمونږ عمر حیات دي د خیش کو د هغې والده صاحب وفات شوی ده، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. د چام مردگان وفات دي خدای دې ټولو بخي، الله ته زمونږ نه راضي شي. خدای که په دې ژبه او په اندامونو مونږ څومره ګناهونه کړي، الله ته راته معاف کړي، الله ته راته معاف کړي، الله ته راته معاف کړي، او په دې اندامونو الله مونږ د نیکو توفیق راکړي او د باقي ګناهونو هم په حفاظت کې وساتي. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 623 نمبر کیسټ کې تاسو بیان واورېده د ژبې کمالات او نقصانات. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرۍ ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12